په موږ باندې دلته د شپې په 10 بجې چاپه ولوېده او هغه یې شهادت رساوه، هغه ورسره وروزینه. هر چاته له غریبانو له مسکینانو سره به ډېر کومک کاوه او د کافرانو له لاس شهادت ورسېد. شهید محصل د پکتیا زرمت ولسوالۍ د سرکۍ کلي مستند پر یو ځای څنګ په څنګ قبرونه ولاړې ډبرینې شناختې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په سرکۍ سیمه کې د اشغالګرو د یوې خونړۍ پیښې ژوندی تاریخ دی. موږ د پیښې د مستندولو لپاره د پکتیا ولایت سرکۍ نومي سیمې ته ځو. 1390 هجري لمریز کال د جدې میاشتې 10 نیټه. د ژمي په سړه شپه د سرکۍ په کلي کې د اشغالګرو د موټرو او الوتکو غږ د خلکو له سترګو خوب والوځاوه. د بهرنیو اشغالګرو او کورنیو لاسپوڅو ګډې سترې پوځي ډلې د سرکۍ سیمه داسې کلابنده کړې وه چې له کوره د کلیوالو د بهر وتلو هیڅ چانس نه و. پر هوا الوتکو د وحشت شور جوړ کړی و او د کلي پر بامونو، کوڅو او دې سیمې ته راغلو لارو کې اشغالګر ګوته په ماشه ناست و. په موږ باندې دلته د شپې په 10 بجې چاپه ولوېده. زه خپل اتاق کې ناست وم او ویده لا نه وم. بتۍ مې مړه کړې وه، بس ویده کېدم چې یو دم دربی سه. کله چې راکېنستلم نو دا مې فکر وکړ چې یاره دربی یا بمبار خو د موږ کور باندې ده. نو یو 4-5 ګېټه د کور موږ لرو، غټ فامیل یو. دغه ګېټونه ټول والوځول سول او یو طرف مو د کور نسم ویلی چې تیاري وویست او که په بل چې راکټ باندې سوی و لګېدلی و، یو دور یې ویستلی و چې هلته کوټې موټې نه وې، خالي دور و، له هغې نه هم را داخل سوي وو. تر هغه وروسته تیاري ډېرې زیاتې وې چې حرکت به څوک نه کوو. پرلپسې ډزو او د چاودنو غبرګو غږونو پر کلي غوغا ګډه کړه. ځای ځای له کورونو د وړو ماشومانو چغې اورېدل کېدې، خو خلکو د یو بل له کورونو د احوال اخیستو ته وخت نه درلود. په چاپه کې د پلان شویو کورونو د دروازې قلفونه په بمونو والوځول شول او حویلۍ له اشغالګرو پوځونو ډکې وې. د طیارې بم د خټین کور په دیوال ولګېد، چپه شو او اشغالګر په دوړو کې کور ته دننه شول. خونه په خونه پلټنه پیل شوه. خللاس د نموت په لګا صاحب نیسي او د موږ د ورور کوټې ته دی اوله ور خو د زنانه ټول راباسي د کوټې ته کې د موږ د ورور کوټې ته دی د موږ په لګا صاحب د موږ ورور هم هلته د ورسره تقریبا اوس یو 15 کلنه بچی پاتې ده وله او بې پوښتنې بې ځوابه د موږ د ورور سره یو ځای په دې کوټه کې په شهادت باندې رسوي او بعد له هغه نه بیا راځي موږ یو بیټک ته دوه ورونه مې هلته پراته دي چې هغه هم مجردان و چې یو نوی نامزد شوی و، هغه راباسي د دې کوټې نه د بیټک لرګۍ ته او هلته بیا محکمې بې جواب بې سوال او بې ځواب په ډېر په ظلم سره په صدات الفنجه باندې په شهادت رسوي. بعد له یو نه چې راځي نو موږ یو د تره کور ده او هغه دروازې تر منځ کې او هغه الوزوي د موږ تره په ډېر ظلم سره داسې او د ماشومانو تر مخې په مخ باندې ما یو ډېر کشر ورور دی. همغه ورور هم بیا د موږ د مور غریب هغه لمنې نیولې ادارې د تقریبا په هغه وخت کې 15 کلن و، اوس ماشاءالله 7 کلن و په هغه وخت کې. بیا هغه ته وایي ستاسو له موږ سره د کار دی، دوه پوښتنې ځینې کوو، د موږ مور ته وایي، هغه ورته وایي چې نه زه ډارېږي. نو بیا دوی غوښتل چې همغه په شهادت باندې ورسوي، همغه راکړي، خو هغه نه ورسره رسي، اوس هغه اوس پاتې ده. زه همغه وخت خپله کور نه وم، د موږ د کورنۍ ټول پلار او درې هم چې کور و، زه د سرمت نه بهر وم چېرته مې شپه وه
هماغه پای شهادت باندې رسولي او کور هم هېڅ کوم نه پرېږدي بغیر له دغه کلن ورور نه یعنې موږ هغه په ځای باندې و کور و او هغه هم شهادت رساوه خو هغه ورسره وروځي نه. دلته شاته یو دیوال و شاید تاسې به لیدلی هم وي هغه دیوال ویستل سوی و له هغه نه کور ته داخل شو. کله چې کور ته داخل سوي وو د موږ د تره کور و او هغه د تره زامن مو دوه په هغه کې پراته وو. دلته په بیټه کې محصلین وو یو د شریعتو د پوهنځي عتیق الله فاروقي او دوهم چې و فتح الرحمن فاتح هغه هم د شیخ زاید پوهنتون د تعلیم و تربیه محصل و. دوی دواړه ورونه دلته پراته وو نو دوی وار له واره راغلي. کله چې دروازې ته رارسېدلي چې دروازه خلاصوي دوی کوټې ته داخل سوي دي بیټک ته مېملخانې ته هغه یې وار له واره راجع کړي و دلته په شهادت رسولي. د هغه نه وروسته یې کوټو ته تللي او د موږ تره یې راایستلی سره له خپل بل بچې هغه یې راویستې او یې ځان ته کوټې ته یې بیولي دي هلته یې په شهادت په ډېر وحشت سره رسولي و. د کورنیو ځینې غړي لاس تر شا تړلي له کوره وویستل شول او بهر خټینو دیوالونو ته کېنول شول. له ډزو سره به د هر لاس تړلي تن پر زړه تېرېده چې ګواکې د دوی د کورنۍ غړي به یې ور شهیدان کړي وي. خو چاپه له نورو کورونو یو څه واټن لري پر 2 کورونو وهل شوې وه. شپه تر پخېدو هم راوښتې وه. شاوخوا 2 بجې شوې وې. د شپې په تیاره کې له عمره پوخ سړي له څو لاس تړلو اجازه واخیسته او په خاپوړو یې د دیوال تر خوا ځان تر کوره ورساوه. 15 کلنه مور یې تر مخ ودرېده. زوی ته یې په ژړغوني غږ وویل وارخطا نه شې په کور کې دي 6 شهیدان شوي دي. په عمر د پوخ سړي رنګ والوت او د کور د خونو پر لور روان شو. مورکۍ مو په داخلي وخت کې نو بیخي اعصاب له لاسه ورکړي وو. اکثر وخت به یې له ما نه پوښتنه وکړه بیا به بیرته لږ را په واک سوی و. ما ته ویلي دروغ خو دې راته ونه ویلي زه نن د شهیدانو هغه ته تللی وم. نو ما به په جواب کې ورته ویلي چې ادې یا مورې زموږ د تا بچیان او د موږ ورونه نو امید لرو چې رابه شي. خو بالاخره د کورنۍ نور غړي یو 2-3 ماشومان وو هغه ډېر تکلیف و. د یو څه وخت دپاره به یې شپه ورځ ژړا کوله او ګرځېدل به او یوه وړه ماشومه د ما بچی ده هغې اوس هم اعصاب له لاسه ورکړي دي. نور الحمدلله موږ که څه تغیر هم راغلی په هغه کې خو الله تعالی راسره دا کومک کړی ده چې الحمدلله اوس هم د ښو د بدو تشخیص کولی سو. مسلمانان یو د خدای تعالی عبادت کوو د خدای تعالی د دین خدمت به کوو انشاءالله. نو تکلیفونه او زحمتونه خو یو موږ نو په افغانستان کې موږ به هم یوه نمونه یو. غلام محمد پر ریږېدلو لاسونو شاوخوا ګاونډیانو ته د زنګ وهلو هڅه پیل کړه. یو کلیوال موبایل اوکې کړ. د چاپې د وهم له ویرې د کلیوال ځواب منفي و ځکه له کوره د وتلو اجازه یې نه وه. په چاپه کې د غلام محمد د 2 ورونو او یوه زوی په ګډون د کورنۍ 6 غړي شهیدان شوي وو. نو ما ویلي یو به یې 2 به یې 6 وو. 2 مې ورونه وو. یو حاجي محمد نعیم فاروق بل شهید سید حسن ګل پکتیاوال او بل وراره مې محمد کریم خاورین چې د پکتیا د پوهنتون د 4م صنف محصل و او دریم 2 وراره مې عتیق الله فاروقي چې د پوست پوهنتون د شریعت د 3م صنف محصل و او دریم وراره مې فتح الرحمن فاتح. یو بچی مې د مدرسې شاګرد و دیني سبق کې ویلو عرفان الله حقیار.
دا شهیدان یې راواخیستل. بل څوک راته راغله ما ته یې ویلي د تاسې د کاکا زوی د حاجي غازي خان هم یو زوی شهید سوی ده او 2 کوټې یې مړنګې دي. ما ورته ویلي ښه الله تعالی د شهادت قبول کړي. نو سخته صحنه وه. ما په دې خپلو خپلوانو باندې غږ وکړي څه راغله. ما ورته ویلي نه له ما سره یو کومک وکړي او کومک به دا وي موږ خو به خامخا یا وارخطا یو یا به ډېر دردمن او غمجن یو چې دا شهیدان هم ډېر په عزت او په ابرو کې وسپارل سي او خلک راوغواړئ چې مسلمانان یې جنازې ته ځان راورسوي. په شهیدانو کې دوی د پوهنتونونو داسې زده کړیالانو چې تازه یې ورته د کوژدې دسملونه راوړي وو، خو کلونه وروسته یې پر کور ناستې کوژدنې نورو ته ودېدلې او د کورنیو غړو یې د خوښۍ پر ځای له سترګو اوښکې تویولې. او د دغو شهیدانو تقریبا 2 ورېرو ته هم کوژدې یا نامزد کړي مو وو او ودونه مو ورته راوړي نه وو چې هغه ودونه مې بیا نورو ورېرو ته راوړو د هغو وروڼو ته. نو دا ډېره سخته صحنه یې کله چې ما هغه ودونه د ورېرو ته راوړل د خپلې دروازې یا کور نه ډېر لرې پر حاجۍ ته ولاړم. اول ته مې خپله خدای جل جلاله ته وویل ولې په دې مې پرېږدمه چې خدای جل جلاله بیا مې خوله پورته کړه او لاس ته مې لږ ستره چې دا رازه مه شي. خو لویه خدایه ډېر ګران ورېرو بچیانو وروڼه مې وو، نسم برداشت راوړی. خدای جل جلاله دا د ما اوښکې مې د تا دپاره خدای د تا په دربار کې را چې قبولې کړه. انا لله و انا الیه راجعون دا مې عادت ګرځېدلی و ویلې به مې. او یتیمان نو تقریبا یتیمان به م 24 که 25 دي او کونډې هم 2 او 4 کونډې. نو یو ورور مې چې د ما نه ککر و، هغه د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل و. یو کال ورته پاته و رارسي فارغ هم هغه ته په ترتیب باندې لګیا و چې داسې به موږ پر هغه کې دا رقم ته به غونډه جوړوو، دا رقم ته به کلیوال او مشران او ولادانډولې به راولو. همدغه هیله یې وه. یو بل ورور د عاطف الله فارسي سره وغونډې و، هغه بیا د خوست شیخ زاید پوهنتون د 3م کال محصل و چې اسما دې هم له ما سره هلته وي پوهنتون. او یو هم د فتح رحمان افغان په نامه باندې و چې هغه هم د خوست د شیخ زاید پوهنتون د طالب التربیې د بیولوژي د ثاني محصل و، یو کلن محصل و. نو دوی راغلي وو د په رخصتیانو باندې د پوهنتون په رخصتیانو باندې او کور لکه کوي. نو په دغه داسې یو وحشت بیا رامنځته کړي، داسې یو صحنه بیا رامنځته کړي چې سړی هېڅ برداشت و د ویلو هغه صحنه هېڅ کلمات او الفاظ سړی وویل. دلته امریکایانو ډېر ظلم وکړ، کور په کور یې چاپې واچولې، محصلین یې شهیدان کړه، عام وګړي شهیدان کړه، ډېر وحشت او ډېر ظلم یې وکړ. واړه ماشومانو سره یې ډېر ظلم کاوه، زموږ سپین ږیری پلار هغه یې واږه موږ سره یې ډېر ظلم وکړ. سترګې به یې راتړلې وې، د شپې به یې له کورونه ایستلې وو، لرې جګې کې به یې کېنولې وو، د شپې په 1 بجه 2 بجې به یې له خپله کوره راوایستلو. ډېر ظلم یې له موږ سره کړی دی. د شهیدانو اولادونه که څه هم اوس زلمیان شوي، خو د خپل پلار د ژوند خوږې شېبې یې له یاده نه دي وتلې. وایي د پلار په مینه پسې دومره زړه تنګي شوي چې ډېری وخت یې د ناستې پاستې ځای ته اوښکې تویوي. موږ د پلار خاطرې خو دغه دی چې دی به تو چې هر چېرته ورته موږ ورسره تلو، کله وارې به موږ نه بیوستلو چې موږ پسې ژړل نو هغه ته به تلو، والیبال ته به تلو، کرکټ ته هغلته به موږ ورسره تلو. او زموږ دلته پم و، په هغه پم کې به وو، هغلته به موږ ناست و ټول، دی به م و او زموږ نور تره زمان و ورونه دا به م و چې موږ ډېر مهربانه پلار و او هر چا ته له غریبانو له مسکینانو سره به یې ډېر کومک کاوه. او د
کافرانو له لاس شهادت ورسېد. اول موږ ډېر غمجن کوي، د هغو ناسته پاسته چې موږ را په زړه کړو ډېر موږ غمجن کوي. د موږ تره و، د پلار و، د تره زمن موږ به ډېر خوشحاله وو چې موږ سره بره وو. تره زمن مو، پلار مو او تره مو. اوس هغه خاطرې چې را په زړه شي ډېر مو ځوروي. په دې شپه یوازې د غلام محمد کورنۍ نه وه چې د غم په ټغر کېناسته. اشغالګر ورڅېرمه یوه بل کور ته هم تللی و او هغه ځوان یې د کورنۍ د غړو تر مخ شهید کړ چې په خپل کور کې یې د اسلامي امارت اړوند مجاهدینو د نه شتون سپیناوی ورکاوه. د شپې 10 بجې وې، چاپه ولیدله، نو د موږ په بامو باندې راوختل. چې کله د موږ په بامو باندې راوختل نو بیا یې پوښتنې شروع کړې. چې پوښتنې شروع کړې په دغه محل کې د ما یو ورور و، نوم یې محمد عمر و، شهید محمد عمر نومیږي. له هغه نه چې پوښتنې شروع کړې، هغه بیا د موږ د کور د انګړ ټولې کوټې ورته وښودې، هر څه یې ورته ښکاره کړلو چې دلته نه شی شته او نه داسې څوک شته کوم چا پسې ګرځي. خو داسې کیسه راغله پوه شوې چې دلته په هغو شپو کې چاپې یو مخ بې حده زیاتې وې، څوک روډو ته نه سوی راوتلی. که به روډو ته راووتلم په یو بل او په بل نامو باندې به سره ځورېدل. تر دغه حده پورې پوه شوې څو خپلو کروندو ته هم نه سوی تلی. بیا دا د ما ورور چې ورسره دا د موږ د ورونو ټولو کوټې ورته ښکاره کړې وې. کله چې دا د ما ورور د ما کوټې ته ورسره تللی و، اتې بیا په دې کوټه کې شهادت رسولی و. دغلته چې په شهادت باندې رسولی و، بیا راغلی و د موږ موټرې وې، ټکټرې وې، موټرسایکلې وې، هغو ته یې ورونه ور واچول، هغه یې وسوځول. بیا د هغه په باوجود باندې راغلو د موږ چې کومه اوبادي وه، د اوبادي ته یې بمونه کېښول، دا یې په بمو باندې واولوځول. په دې شپه باندې دغسې پېښې هم سوي دي، پوه شوې چې ځوانان نیول سوي دي، چیرو ته یې کڅوړې ور اغوستې دي، بیا یې دغسې کندو شخړو ته بیوتې دي، هغلته یې په چا ملاوې ماتې کړې دي، په چا یې پښې ماتې کړې دي، او دغسې هم راغلي دي پوه شوې چې د خلکو یې دروازې په راکټ ور وویستلې. د سرکۍ سیمې په ګډون شاوخوا کلیو کلونه د اشغالګرو رواني او فزیکي شکنجې، د کورنیو د غړو شهادتونه، ټپیان، ویښې شپې، زندانونه، له کورنیو لرېوالی او په نیمه شپه د تړلو لاسونو دردونه وزغمل، ځکه دوی په افغانستان کې د یو سپین سهار د راتګ په اړه یقیني ول. هغه سهار چې د زرمت په بازار کې یو ځل بیا د ټټار د توکو جوړولو پر مهال د سوټک غږ د خاموشۍ طلسم مات کړ. الحمدلله ښه امن ده، په امن تر کار نه په امن لا ډېر خوشحاله یم، ځکه مخکې به موږ کار کول، د یوې بل خوا نه به مرمۍ راتلې، جنګ به حالات په خراب پاتې به شی پاتې وو. اوس الحمدلله له هغه مشکله خدای خلاص کړي، که شپه یې که ورځ یې خپل کار سره کار لرو، خپل کار کوو. په بار ملکو کې دی کارخانې جوړې کړې یا کوم شیان یې جوړ کړي، را دي چې خپل ملک یې الحمدلله ښه امن ده، هېڅ مشکل نشته، شپه ورځ ښه په ازاده فضا ژوند کولی شي. آینده دا مشکل نشته چې دی ووایي چې وایي ما په کارخانه کې څه مشکل پیدا شي یا به بل څه شی شي. ښه ازاد ژوند ده، ښه هر څه پیدا کېږي، هر څه ښه پرېمانه دي، ملک الحمدلله ورځ تر بلې په ترقي روان ده. د ښوونځي زنګ د کلونو چاپو له کبله په رواني رنځ اخته زده کوونکي ته ټکان ورکړ. بکسه یې تر شا کړه او له ډله زده کوونکو سره ښوونځي ته روان شو. هغه ښوونځی چې د کلونو اشغال له کبله یې ټولګي د زده کوونکو په شور پسې زړه تنګي شوي وو. چون چې په تېر کې زموږ درسي بهیر له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، چې هغه لومړنۍ ستونزه یې نامني وه. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ ښوونځی چارېوالي نه لري، د سړک په عام سړک په غاړه باندې ده. دلته د خطا تېرېدو یا د امنیتیانو په راتلو سره به ډېرې ستونزې پېښېدلې. موږ ډېر قرباني ورکړې دي، زده کوونکي شهیدان شوي دي، ټپیان شوي دي، استادان شهیدان شوي دي، او د بعضې زیاتو ننګونو سره مخامخ شوي یو. زده کوونکي خپل راتلونکي ته ډېر خوشبینه دي. له اوبو سره مرورې وچې ویالې او باغونه بیرته پخلا شول، ونې زرغونې شوې او بزګر هم بیل په اوږه له ویرې پرته د خپلې کروندې پر لور روان شو. هوکې
دا سپین سهار د اسلامي امارت د زرګونو مجاهدینو افغان ځوانانو په سرشیندونکو مبارزو د شهادتونو د وینو په رنګ سره راغی او اوس یې افغان زړور ملت د شکر په سجدو او د تسبوح په الله سره نمانځي. موږ د یوې ملي خپلواکي او ژمنې رسنۍ په توګه د ولس او خلکو غږ ته انعکاس ورکوو او هیوادوالو او نړیوالو ته په افغانستان کې د 100 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو. که تاسو په خپلو سیمو کې د تیر 100 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د چاپو، وژنو، ربړونو، پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، نو کولای شئ چې د واتس اپ له لارې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او د ملي ټلویزیون پر هنداره یې نشر ته لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 شپږ 48.